د قرض د رشتي او کاروبار دپاره یو ډیر زبردسته وظیفه. دا وظیفه تاسو د هر حاجت دپاره هم کولی شئ. زما عزتمندو نن درته د یا رحمان و یا رحیم وظیفه ښیمه. که کوم یو کس د دې وظیفه شروع وکړي، کم حاجت هم د الله جل شانه نه وغواړي، الله جل جلاله به هغه تمام حاجتونه پوره کړي. یا رحمان یا رحیم داسې پاورفل وظیفه ده چې دا د کم حاجت دپاره رونیوه، هغه حاجت به د رب العالمین زر تر زره پوره کړي. تعداد یې لږ دی، 1200 کرته کول دي د ورځې. طریقې درته ښیم چې په کوم وخت کې به دا یا رحمان و یا رحیم وظیفه کې 1200 کرته به کې، په کوم حالت کې به کې، او د هغې نه پس به 112 کرته کول دي. نو هغه به څنګه کې؟ او زه درته یقینا ویم که کله هم تاسو دا وظیفه رونیوله، د دې ثمرات، د دې فواید په دې باندې به خپله پوه شئ. ستاسو حاجتونه به رب العالمین دا به ټول پوره کړي. زرګونه حاجتونه یو طرف ته او د دې وظیفې پاور بل طرف ته. د دې پاور ته دا تمام حاجتونه نشي رسېدلی. رب العالمین په دې کې یو ډېر لوی تاثیر او ډېر لوی پاور ایښودلی. پاک دی هغه ذات چې په خپلو نومونو او په خپلو پاکو اسماو کې داسې رموز اسرار ایښودي چې تمام مخلوق هغې ته پل په پل باندې محتاج دی. زما عزتمندو که په تاسو باندې قرضونه روختې وي او د قرضونو د لاسه پریشان راغلی یې، هېڅکله مه پریشانه کیږئ. د یا رحمان و یا رحیم وظیفه 12 ورځې وکړه، انشاءالله 12 ورځو کې به تمام قرضونه ختم شي. الله به ورته اسباب برابر کړي او قرضونه به 12 ورځو کې ټول ختم شي. ته ډېر سخت پریشان یې، زما کاروبار نه لګي، کاروبار مې نشته دی. دا وظیفه شروع کړه، 12 ورځې وکړه، الله جل جلاله به تا ته د عزت والا مزیدار کاروبار او د عزت والا مزیدار نوکري به تله هم درکړي. ستا روزي لنډه تنګه ده، نو د رزق د پراخۍ دپاره هم دا وظیفه تاسو وکړئ. د دې رموز او اسرار به په خپلو وینئ، برکات یې په خپلو وینئ. د وظیفې تعداد هغه هم معلوم دی، یعنی 1200 کرته کول دي او صرف د 12 ورځو وظیفه ده. دومره دم نه، لیکن چې کله 12 ورځې دا تاسو پوره کړئ، د هغې نه پس بیا د الله د قدرت کرشمې وګورئ چې الله جل شانه څنګه تاسو سره غیبي امداد وکړلو. که د ستا رشته نه کېږي، د چا لور خور وي، د هغوی رشتې نه کېږي، د یا رحمان و یا رحیم د 12 ورځو وظیفه وله رونیسه، بیا د الله جل شانه احسان ته ګوره. د هر طرف نه به درته د رشتو پیغامونه را رواني. هر سړی به دا غواړي چې دې زما د لور خور سره نکاح وکړي. دومره زبردست او دومره پاورفل وظیفه ده. دې نه علاوه ستا چې څومره ارمانونه وي په زړه، څومره حاجتونه وي د ستا، او تر اوسه پورې ستا ارمانونه او د ستا حاجتونه نه دي پوره شوي، د هغې دپاره د یا رحمان و یا رحیم وظیفه رونیسه. الله جل جلاله به دې د زړه هر یو ارمان او د زړه هر یو حاجت به دې رب العالمین پوره کړي. دا دومره زبردسته وظیفه ده. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم او وخت هم درته ښیم. دا وظیفه به تاسو د ورځې کوئ. طریقه دا د دې وظیفې کولو چې کله هم تاسو د چاشت مونځ وکړئ، نو د چاشت د مونځ نه پس به الله جل جلاله ته په سجده باندې پروزئ، او بیا په حالت د سجدې کې به 1200 کرته یا رحمان و یا رحیم وظیفه وکړئ. او چې کله د هغې نه سر اوچت کړي، نو بیا به ښه په خشوع خضوع په عاجزۍ سره الله جل جلاله ته سوال وکړي، یا الله زما دغه پلانکې حاجت دی، دا حاجت راله پوره کړي. یا الله زما د رشتې حاجت دی، دا ارمان زما پوره کړي. کاروبار مې نشته، کاروبار راکړي. روزي مې لنډه تنګه ده، روزي راته پراخه کړي. دا کم حاجت دپاره چې د کړي هغه سوال وکړه، د الله جل شانه رحم به په جوش کې راشي، الله جل شانه به تمام حاجتونه پوره کړي. دغه رنګې د دې سره دا عمل به دغه رنګ تر د 12 ورځو پورې جاري ساتئ. دې سره به 5 واړه وخته مونځ پابندۍ سره کوي، او د هر مونځ نه پس به ځان له معمول جوړ کړي. د یا رحمان و یا رحیم وظیفه به ځان له پابندي جوړه کړي 12 ورځې.
د هر فرض مانځه نه پس چې څنګه سلام وګرځئ نو 112 پیرې 112 پیرې به یا رحمان و یا رحیم وظیفه بیا کې او د هغې نه پس به هم لاس پورته کې او الله جل شانه ته به سوال کې چې دا پلانکې سوال دغه پلانکې حاجت دی دا زما پوره کړي هر یو حاجت یې بس هلته کې بیا یاد که 12 ورځې کې به د الله جل جلاله د ستا هر حاجت هر ارمان به د رب العالمین پوره کړي خو که چېرته په 12 ورځو کې د ستا یو حاجت او یو ارمان پوره نه شو نو بیا تر د 40 ورځې د دې اخرنۍ نیټه را 40 ورځو نه به اخوته نور نه وړي 40 ورځې بیا دا وظیفه سرته ورسوه انشاءالله په خپله به اثرات سي کې 40 ورځو کې به ستا هر یو حاجت هر یو ارمان هغه به د زړه پوره شي نو یو ډېره زیاته زبردست او پاورفل وظیفه مې درته وښوله بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي